د تورخم دروازې په اړه تازه او نوی خبر. سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. پاکستان کې میشت افغانان تر یوې میاشتې پورې د تابعیت په تذکره خپل هیواد ته راتللی شي. په تورخم ښارګوټي کې افغان کمیسار وایي په پاکستان کې هغه افغانان چې پاسپورت او ویزا نه لري کولی شي تر یوې میاشتې پورې د تابعیت په تذکرو خپل هیواد ته راشي. د تورخم کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب وایي هر هغه افغانان چې پاسپورت او ویزا ونه لري کولی شي تر یوې میاشتې پورې د تورخم بندر له لارې د تابعیت په تذکره افغانستان ته پرته له مشکلاتو او ستونزو راشي. نوموړي زیاته کړه د تورخم دروازې تړل کېدو له امله چې له پاکستاني چارواکو سره کوم مذاکرات شوي د هغوی په پایله کې دي هوکړې ته رسیدلي چې تر یوې میاشتې پورې به افغانان له پاکستانه پرته له پاسپورت او ویزو خپل هیواد ته راتللی شي. سید محمد چې د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکی دی او څه موده مخکې پاکستان ته د خپل زوی درملنې لپاره تللی و او پرون بیرته هیواد ته راستون شوی، وایي ګڼ افغانان د تورخم له لارې له پاسپورت پرته هیواد ته راتلل. هغه زیاته کړه ما سره پاسپورت موجود و، ویزا هم وه، خو ډېر افغانان چې خبر شوي وو چې په تذکره خلک پرېښودل کېږي نو هغوی را روان وو، له کومې ستونزې پرته ورته اجازه ورکول کېده. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه د تېرې جمعې په ورځ سهار 8 بجې له 10 ورځې بندېدو وروسته د مسافر او ټرانزیت پر مخ پرانیستل شوه. مسؤلین وایي دغه دروازه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته وتړل شوه. سرچینو ویلي وو چې لومړنۍ پاکستاني پوځیانو پر افغان لوري ډزې وکړې. بلخوا د پاکستان سرپرست لومړی وزیر انورالحق کاکړ ویلي د هغو افغانانو د نیولو لپاره چې په ناقانونه توګه پاکستان ته ننوځي پر یوه اغېزناکه پالیسي موافقه شوې او بیرته به له کرښې واړول شي.